د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی قمندان محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د کورنۍ چارو وزارت نوې ودانۍ پرانیستله. وروسته جمهور رئیس ته مسؤلینو د کورنۍ چارو وزارت د نوې ودانۍ د بېلابېلو برخو د کتلو پر مهال معلومات ورکړل. جمهور رئیس غني د یاد وزارت د نوې ودانۍ په تالار کې په جوړه شوې غونډه کې د ګډون پر مهال وویل امروز من تبریکی میتونم که زیربنای فیزیکی یک وزارت داخلی عصری ایجاد شد که در نقاط مختلف شهر تیت شده بودین، امکانات اساسی نبود، در یک جای منسجم می سازیم و امید است برای دههای آینده این بنای باشکوه مرکز ثقل اجرای حاکمیت قانون در وطن عزیز باشه. محمد اشرف غني د کورنۍ چارو وزارت په تشکیل کې د اصلاحاتو په هکله یادونه وکړه. زیربنای فیزیکی درد اصلی ما را دوا نمیکنه. درد اصلی ما اصلاحات ساختاری است. اولین نقطه که بازم میخوایم خدمت وزیر صاحب ذکر کنم، هفته پیشتر مامورای کمیته که مسئول بازرسی به شهداست نشستم. بیروکراسی فعلیتان قطعا مورد قبول من است. چطور میشه که یک سال هنوز هم برای فامیل یک شهید وقت میگیره که وثیقه را برابر کنه تا برش کمک برسه؟ دا طریقه چه پخوانی کاغذ پرانی سیستمی دات من الولد. هر بچه ده خوره چه سنگرتزی باید مطلق اعتماد ولری که خدای ناکده سبا وربانده چپیخیگی دلتا وزارتون موجود دی، بنسټونه موجود دی او سرقماندان د آلای په دې خبر ده چې دوی ته رسیدګي څه وکنه داسې. جمهور رئیس د دغه نوې ودانۍ د جوړولو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو څخه د مالی مرستو له امله د مننې پر مهال وویل ما این حال میخوایم از جناب کمبل با ایالات متحده امریکا حمایت قاطع و قبل از او ایسف ابراز امتنان کنیم. د هیواد جمهور رئیس ترهګري د سیمې او ټولې نړۍ لپاره ګډ تهدید وباله او د دغه تهدید د له منځه وړلو په برخه کې د ګډې مبارزې په هکله ټینګار وکړ. توریسم منطقوی و جهانی یک خطر مشترک است و دفع از یک پروسه وسط مدت است. چون خطر وسط مدت است منافع مشترک ما گرد هم. جمهور رئیس غني د ملي پولیسو د سرښندنو یادونه وکړه او ویې ویل نن د دوی د وینې له برکته یو آزاد افغانستان لا هم موجود ده. د دې وطن د دښمنانو طرحه دا وه چې موږ واحد سیاسي جغرافیه په دوه سیاسي جغرافیو باندې بدله کړي. د مسلح قواو په عمومي قرباني او له ټولو نه چې موږ ملي پولیس، محلي پولیس، نظم عامه د پولیس ټولو برخو زښته ډېره قرباني ورکړې، له دې قرباني نه زه مننه کوم.